سلام ستړي مشه لاندو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ عالی لوبډله د سیالیو لپاره سریلانکا ته ځي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ عالی لوبډله یا ابدالیان د روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا عالی لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په قربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان عالی لوبډله له سیالي سریلانکایي لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 4 ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي چې دا لوبي د اپریل په 28مه پیلېږي او د مې تر 14مې نیټې به دوام کوي. له دې مخکې د هیواد ملي لوبډله د سریلانکا میلمنه وه چې په ترڅ کې یې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ 3 ورځنۍ او 3 شلوريزې لوبې وکړې. په دې لوبلړۍ کې افغان لوبډله ښه ونه ځلېده. د ننګرهار ولایت فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د بدني روزنې او فوټبال فدراسیون په همغږۍ د دې ولایت فوټبال فدراسیون لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د دې سیالیو پیلیزه لوبه د پیداګوژي او امید دورنټه لوبډلو ترمنځ وشوه چې پیداګوژي لوبډلې پکې سیالي لوبډلې ته د 0-4 ماتې ورکړه او لومړی بریا یې خپل نوم کړه. او وروستی لنډ سپورټي خبر مو دا چې البلاد لوبډله د افغانستان والیبال غوره لیګ دریم پړاو سیالیو اتله شوه. د افغانستان والیبال غوره لیګ دریم پړاو سیالیو په پایلوبه کې البلاد لوبډلې په یوه سخته او جذابه سیالۍ کې بوس ته د 0-3 ماتې ورکړه او د 1402 کال والیبال غوره لیګ سیالیو اتلولي یې په خپل نوم کړه.